پدې عشاقو کې داسې خلق تیر شوي دي چې پاغه کې یو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د شیعو یو ډله ورته رااله، هغه ورته وایي چې مونږه مسلمانېږو خو کوم ته خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وشو. مولانا قاسم نانوتوی ورته ویل چې نه، خوب کې نه، په ویخه درته کو، په ویخه راځي د مخ کې وډاله ورپسې یو دغره ډیرای غوندې و چې هغه نه واړل، په ویخه ورته د رسول الله زیارت اقدس. رحمان بابا په خپل یو شعر کې اشاره کړې ده چې زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې، زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې، ما په ویخه دې لیدل په خواب نه دی. دروازه مبارکه نه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیرو کسانو سره شوی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه روضه مبارکه تورغه الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله وی، روضه نه ورته आवाज شو چې وعلیک السلام یا ولدی، پتا دې سلام یې زما بچیا. دا خبره شوه. اسلام دې ته وی امام حسن او امام حسین بیمار شویو، نو حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو، په خوا علاجونه نو نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه ماشومان دې جوړ کړه، نو په مونږ دې نظرې چې مونږ بدرې روزي نیسو. نو الله غي جوړ کړه، چې جوړ کړه نو حضرت علی او بی بی فاطمه روزه ونیوه، چې روزه ونیوه نو ماخام له صدقه جوړو ستوان او د وربشو روټای پیدا کړه چې رو جماعت پیو. په دروازه کې आवाज وشو چې عزیزانو درې کسایو درې واړه وګیو او درې روټای راته پکار. حضرت علی بی بی فاطمه توکته چې دا زمونږ نزیاتو کې ښکاری، ا درې واړه روټای اوچته کړې او غیته یو روزه ټول ورځ دوی نیولې و او روټای هغوی لور. نو ورځم نه هرا شپم نه هرا شو سبا بیا روزونی و ځکه چې درې روزي به نه. سبا ما خان بیا چې د وربشو روټه تیار کړه، بیا دروازه کې आवाज وشو چې درې کسایو درې وړه نهاري، بیا هغه روټه چې تکړه غیله یو، بیا شپه نه هرا په سبا بیا ما خان روټه تیار کړه، بیا आवाज وشو چې درې کسایو درې وړه نهاري، بیا غدرې والا روټه غیله یو. درې شپې او درې ورځې روزي مونی وی او په نهاره ونی، چې دا زمونږ نه زیات مستحق دي. قرآن راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا. یوفون بالنذر، حضرت علی او بی بی فاطمه په نظر باندې وفا وکړه، نظر منله او په وفا وکړه. دا په نظر وفا ولې وکړه؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. پدې نظر وفا زکه وکړه چې دا هغه ورځ نه یریدل چې د کومه ورځ شرب په ټوله دنیا باندې خوري، دا قیامت ورځ به. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، دا غورز شرب په ټوله دنیا باندې خور. الله دې امان راکړي. اے عزیزان، دا سی ورځ به چې یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه، رور بدرور نه لره لره منډه وای، مور بد زوی نه منډه وای، لور بد مور نه منډه وای، اور سڑے بپ منڈے چی یا اللہ خیر کی چرتا ذرا گیر نشما. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. دا غورز نه یرید چې د کومه ورځ شرب په ټوله دنیا باندې خور وي.
اوس دا کار حضرت علی او بی بی فاطمه ولیو ک اسرو ته وی انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله او غریبانو مسکینانو دا روټایم ګوره چې مونږ درکړه نو خالص خدای د پارم درکړه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نظر ندات ملرو چې شکریا مدا کا او نظر ندات ملرو چې بدل راکا نبه بدل راکا وی او نبه شکریا ادا کوي انما نطعمكم لوجه الله خالص د خدای د پاره درک دائم را ته خودلی چې تا سره یو شی راغی او فالتو ده نو مونږ هو چې شی فالتو یې چاله ورکو د حضور عادت مبارک داو یو لنګ ولا چاراورو لنګ شلیدل چې د وټړلو یو صحابي راغی یا رسول الله دا لنګ ما تراک اغلارو بیا زور لنګ وټړلو نه اغلا ورک صحابه ورته په غوسه شو چې د خدای بنده دا دی ولې چې واغستو دا لنګ شلیدل اصحابي ورته وایي چې په خدای مې دې قسم وي چې ما دا لنګ دې د پاره نه راغسته چې زدا او تړم او یا واغوندم دا د پیغمبر بدن پورې ولګېدو دا بکیدم چې کله زمرشم چې دا زما کفن شي دې د پاره کما کپڑا چې د پیغمبر بدن پورې لګېدلی وي او هغه کپڑا زما کفن شي نو مال به عذاب راځي څنګه د انسان په زندګۍ کې یو کار داسې نشتا چې هغه د اسلامي دفعات نه بار دی مثلا اوبس کې نو بابا په درې ساګانو کې اوس درې ساګانو اوبوس کلو کې فلسفه څه ده کدین خبر شي حیران بشي یو بل مزیدار خبره تاسو ته ورس کوم سړی ته انګه ورشي انګه تاسو ورته څه وایي پرنجه ورشي یا انترشه ورشي مساله دا ده چې چانترشه واچولو نو هغه به وایي چې الحمدلله او هغه اوریدونکي به وایي چې يرحمک الله موجوده د جرمني ساينسدانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا سړی چې انترشه واچي په اسلام کې دا الحمدلله ولي وایي دې کې څه راز دی نو د زړه ماهرانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا زړه چې دی دا ستړی شي چې ستړی شي نو د ودرېدو ته آماده شي نو زړه چې ودرېږي نو بیا خو سړی مړ کېږي نو د هغې دپاره انګې ورشي چې انګې ورشي نو هغه انګې سره بیا زړه حرکت وکړي او روان شي نو دی الحمدلله وایي چې خدای شکر دی چې زما اړه دې د ودرېدو نه بچ کړو نو اورېدونکی به وایي چې الله دې په تا رحم وکړي چې تا خدای پاک د اړه د ودرېدو نه بچ کړو یعنی انګې قدر څه دی چې په هغې کې هم د اسلام دومره لویه فلسفه ده اوس دا اودس وګورئ سړی اودس کوي په اودس کې خپې وینځي لاسونه وینځي مخ وینځي په دې کې څه فلسفه ده خو سړی د خوله کنګال کړي او بس په مانځه دې ودرېږي علما لیکي چې په دې کې فلسفه دا ده چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې د په دې لاسونو څومره ګناه کړي او د منزل د اودس کوي نو د اودس اوبو سره هغه ګناه د لاسونو نه اورځي په دې مخ چې د څومره ګناه کړي نو مخ وینځلو سره هغه ګناه ته ټوله توي شي په دې خپو چې د چرته ګناه پس رواني او تلي نو خپو وینځلو سره د خپو نه ګناه لري شي د سر مس سره
په دې سر کې د څه غلط تصورات کړي نو خالی اللون لاس په سر راخکو سره الله د سر نه ورته ګناه لري دا د دنیا فائدہ ده او د آخرت فائدہ ادا ده چې د قیامت په ورځ به منځګزار سره چې د حشر په میدان کې ولاړی نو د د او 10 اندامونه چې دي مخ او سر او لاس او خپې دا به د سورلسمې د سپوږمۍ غوندې پړق وهي او دنیا به تماشا کوي چې دا څوک دي وای به دا هغه خلق دی چې دنیا کې منزله به دوی او 10 کول بل فلسفه پکې دا ده چې سار مز دیو کو او بیا د ماسپخین منزله دی تیارې وکړو نو چې د ماسپخین مز دی وکړو نو دا یقین وګڼه چې د سار مز دی خدای قبول کړو نو ځکه د ماسپخین د مز توفیق درکړو ماسپخین دی وکړو د مازیګر د مانزه تیارې دی وکړو چې مازیګر مز دی وکړو نو دا یقین وګڼه چې د ماسپخین مز دی خدای قبول کړو دغه څه د ماخام والا حدیث کې راځي چانه چې د مازیګر مز قضا شو نو د دې دومره لویه ګناه ده لکه چې د ټول کور وران شو بال بچ تباه شو او سیلې پراله او د دوه ملنګ پاتې شو یو د مازیګر مز قضا کېدو باندې نو هر مانځنه بل مانځه پورې چې الله توفیق درکړي نو دا یقین وګڼه چې خدای دې دا منځونه قبول کړه بیا عزیزانو حدیث کې دام راځي چې سړی هر ورځ 3 منځونه کوي 2 کوي 2 کوي 3 نه کوي څلور کوي یو نه کوي دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړي نو د اسلام په هر شي کې یو خاص راز دی نن مسلمان قوم دا ټول شعائر د اسلام چې دی هغه خپل اندې پېمال روټه خوري په دې کې اسلام روټه خوري په خلاص به خوري او بیا به په دې درې ګوتو خوري په درې ګوتو به خوري بیا په درې ګوتو چې خوري دا هم سنت طریقه ده بیا چې روټه خوري نو بسبعه امعاء به نه خوري دا څنګه چې تر سپېګمو کې پیزار نو زما عزیزانو عرض مې داو چې دین په هر شي کې دخیل دی په هر شي اوس او دسماته څه شي دین په او دسماته کې هم دخیل دی ته چې او دسماته دې کې هم دین دی تاسو وایو او دسماته وایي څه کوي ته پوهیږئ په پرتګ پرانیسته ته زور درکړی او ورډازي وای او داس چې ماته نو بسم الله بووي بسم الله الرحمن الرحیم بووي ایکي وجه څه ده ایکي وجه دا ده چې تاسو سره ملائک مقرر دي چې هغه ته کرامن کاتبین وای ا 24 غنټه تا ګوري نو ته چې بسم الله وای نو ملائکه تا تشاکی او تزان بربند کې او چې بسم الله نه او پرتګ پرانی دی او ځان بربند کې نو خپل ملائکه در باندې لعنت وای او ستا په عمل نامه کې ولیکلې تاسو وای په ایمان چرته بسم الله ویلې غولو ته کې نه بیا چې راپاسې بیا کلمات تی هغه به اعوذ بالله من الخبث والخبائث